د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د کلیوالي رنگونو په دې ځانګړي خبرونه کې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند یوې لرې پرتې او زړه راښکونکې درین ته راغلي یاستو. هغه درین چې ځایي اوسیدونکي دنګل بولي. دنګ په نورستاني ژبه کې ډانګي ته ویل کیږي او ګل درې ته وایي. تاریخي روایت دا دي چې په دې سیمه کې به سرکښه خلک د ډانګي په مرسته باندې اصلاح کېدل او دوی د دې خبرې د مشروعیت لپاره د پښتو ژبې هغه متل د دلیل په توګه راوړي چې چرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. که څه هم اوس د ډانګي دور او پیر تیر شوی ولې لا هم په دې سیمه د ډانګي د درې نوم پروت دی او خلک د دا ډول ډانګیو ذوق پالي. درین د خپل جغرافیوي موقعیت له مخې د نورستان ولایت د وایګل او کامدیش ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري. په دې سیمه کې خواوشا 100,000 نفوس ژوند کوي چې لویه برخه یې نورستانیان او کمه برخه یې پښتانه دي. نورستانیان او پښتانه په خپلو منځو کې ګډ مشترکات لري او د مینې ورورۍ او د یووالي په فضا کې ژوند کوي. دلته ولسی ژوند تر ډیره بریده په ولسی ناغو او تړو او د ملکانو او د مشرانو له مخې اداره کیږي. درین د خپل طبیعي جوړښت له مخې په غرونو کې پرته سیمه ده چې خلک او ځایي اوسیدونکي تر ډیره حده په مالدارۍ او کرکیله باندې خپل ژوند تیروي. د پسرلي په موسم کې د دې سیمې اوسیدونکي لرې پرتو درو لکه لنډي دره او د دې سره بیره د سید مشال درو ته ځي کله چې د ژمي سړه هوا او څپاره پر رسیدو شي هغه د باندو خلک بیا همدې مرکزي درین ته راکډه کیږي او همدلته خپل ژوند تیروي. که څه هم د دې نورستانیانو پر ژوند د پښتنو د کلتور اغیز لورای تر سترګو کیږي خو لا هم خپل پخواني دودونه او رواجونه پریښي نه دي او په ډیره مینه یې پالي. زما تر شا چې کوم کلی تاسو ته ښکاري دا کابو 2 پیړۍ پخوا آباد شوی دی ولې د ډېرې حیرانتیا خبره دا ده چې د دوی په وینا باندې دغه ټول لوی کلي د 2 دروازو نه استفاده کوله او د یوه کلا او کور شکل یې غوره کړی و. دا کلی له ځان سره ډېر تاریخي روایات او عجایب او کیسې هم لري په ځانګړي ډول د پخواني کافرستان له دور څخه. موږ هم اورېدلی دي چې دلته د پخواني کافرستان ګڼې نښې شتون لري. زه هم همدغې کلي ته ورځم او د دغې خلکو سره به خبرې کوم د دغې ګڼې نښې تاریخي روایات تاریخي کیسې او د ژوند داستانونه بیا راخلمه. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړه. درنو کتونکو زه له یوه اندازه پلي او پیاده مزل وروسته د درین درې مرکزي کلي ته بالاخره راورسېدلم. که څه هم نورستانیان د نورو قومونو سره په کلتوري لحاظ باندې څرګند توپیر لري ولې یو څه چې ما بل تر سترګو کړه او ما ولید هغه دا دي چې دغه د ودانیو جوړښت هم د دې سیمې د اوسیدونکو په ځانګړي ډول د نورستانیانو د نورو خلکو سره په توپیر کې دی. تاسو په دغه د ودانۍ ګورئ چې تر ډیره حده د لرګیو نه جوړه شوې ده. لرګي دي او زیات ورسره تیږه هم استعمال شوې ده لګېدلې ده. دا هغه کلی دی چې ما مخکې یادونه کړې وه چې کابو 2 پیړۍ وړاندې آباد شوی دی او د دې ټول کلي یوازې 2 دروازې وي او د خلکو ورنه د تګ راتګ لپاره استفاده کوله. ورځم همدغه کلي ته ورداخلیږم او چې د دغې سیمې او د دغې کلي د خلکو سره خبرې وکړم. په ټوله کې د دې کلي په جوړښت باندې به خبرې کوو. په دې کلي کې ډېر هغه د کلیوالي ژوند څرګند تصویر او رنګونه پکې هم شته دی. نو زه همدغه کلي ته راورسېدلم غالبا چې دا به د دې کلي هغه لومړنۍ دروازه وي چې زه پرې داخلیږم خو
یو ورور مې هم تر سترګو کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجنیر محترم ورور څه صحت ښه دی؟ کراړي ده په خیر یې؟ ما ته خو اجازه شته که نه؟ ډېره زیاته مننه. ما داسې اورېدلي دي چې په دې کلي کې دوه دروازې وي او ټول کلي ورنه استفاده کوله. نو ته به راته په پیل کې خپل نوم یاد کړې چې څه نومېږي او له هغه وروسته راته کیسه وکړه چې دا خبره څومره حقیقت لري. زما نوم محمد صاحب دی، د پلان رحمت الله د کونړ ولایت د غازي آباد ولسوالۍ د درند کلي اوسېدونکی. محمد صاحب جانه ما چې کومه خبره وکړله چې ما ته خلکو ویلي وو چې دلته یوه دروازه ده او ټول کلی ورنه استفاده کوي، دا خبره څومره حقیقت دی؟ بالکل واقع دی. دلته زموږ کلي کې دوه دروازې دي. یو دا دروازه ده چې اوس موږ چې ولاړ یو که نه د لرګي تاسو وینئ، یو برچم کې یو دروازه ده. دا ټول کلی همدغه د دوه دروازو د لارې نه هغه کېده که نه. یو دا دروازه ده، دا کله ټول همدغه چې شپې لخوا همدغه دروازې بندولې او ټول کلی په امن کې وو. ټول کلی به په امن کې. یو بر چم کې دروازه ده، هغه هم داسې چې شپې لخوا بند کړي بیا ټول کلی امن کې وو. نو داسې بل خوا نه ننوتو لاره نه وه. دا هم راته وویل چې په دې کلي کې چې دا څومره خلک اوسېږي دا ټول ورونه دي که نه بېلابېل خلک هم شته دی پکې؟ یاره ټول ورونه داسې بېلابېل داسې نور ځایونو خلک دلته نشته دی. زما د خبرې هدف دا دی چې یعنې د یوه نیکه د یوه پلار اولاده ده که نه مختلف خلک هم؟ نه مختلف دي داسې. معنا دا ده چې د یوه پلار اولاده نه ده خو ولې هغه اتحاد او اتفاق ستاسې دومره راجوړ دی چې د ستاسې هغه د یووالي سمبول هم دی. داخل به کلي ته هم ورځو. ستاسې ودانۍ تر ډېره حده چې دی لرګی پکې دی او بیا پکې تیږه هم ده. یعنې که زه ووایم چې د تیږې نه پکې لرګی زیات دی دا به مبالغه نه وي. ولې دلته خو په لاندو یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا په داخل د اسداباد کې دا کیسه نشته، تاسې ولې لرګی ډېر استعمالوئ؟ انجنیر محترم یو خو داسې ده چې د لرګي چې دا دي دا د واورې لحاظ نه یا د زلزلې هغې نه دا قوي دي. بل داسې دلته زموږ دا سیمټ او دا سیخان میخان دلته نشته دی. بیا موږ شکر الحمدلله خپل ځنګل دی که نه ساتلی هم دی قوم په هغې باندې. هغه لرګي نه استفاده کوو. لرګي د باران لحاظ نه یا د واورو یا د آفتونو د زلزلې لحاظ نه دا قوي دي. د نورو ودانیو په پرتله دا ډېر قوي دي. نو محمد صاحب جانه داخل به ځو؟ راځئ. اجازه راځئ. مهرباني. درنو لیدونکو تاسې به دا وداني ګورئ. ما مخکې یادونه وکړه چې لرګی ډېر استعمال دی. دلته چت هم په لرګي پوښل شوی دی. دلته د چت هغه ملاتړ هم لرګی دی، بش هم د لرګي دی، ستن هم د لرګي ده او تیږه پکې ډېره کمه لیدل کېږي. دا هماغه کلی دی چې کابو 2 پیړۍ وړاندې آباد شوی دی. داخل به هم ځو. محمد صاحب جانه نو تاسې خو نام خدا د لرګي نه ډېر زیات داسې ماړه او غنیان یاستئ. یو شی بل هم زه ګورم هغه دا ده چې ستاسې په دغه ودانۍ کې ډېره په دې لرګي کې ډېره ښه ګلکاري شوې ده. نو دا ګلکاري تاسې په خپله باندې کوئ که د بل ځای نه ورله یو څوک راځي او دا برابروي؟ نه انجنیر محترم دا لرګي زموږ خپل داخل ترکاڼان دي او دا ډېر پخوا ګلکاري کړی دی چې لکه یو تخته په یو غوا باندې هغه ټایم کې ګلکاري بس 2 پیړۍ وخت نیولی دی. او دا بیا داسې آبادي ده چې یو دانه میخ هم دې نه استعمال شوي. میخ پکې نه استعمال شوي؟ ټول لرګي یو بل سره نټوبټ شوي. دا لرګی په خپلو کې جنډ شوی دی؟ په خپلو کې نټوبټ کړي وو. میخ نه دی استعمال شوی دی. او دا ډېر پخوانی 2 پیړۍ هغه لګي. بیا دا یو هغه په یو غوا باندې دا ګلکاري کړی. هغه دا یوه تخته په یو غوا باندې ګلکاري شوي. دا خو بیا ډېر باذوقه خلک وو چې یوه غوا په یوه تخته ورکوي. نو دا خو ډېره داسې جالبه کیسه هم ده. دا ډول ګلکاري دي اوس هم کېږي که نه همدا پخوا شوي دي او نورې نشته؟ نه همدغه پخوا شوي اوس دومره هغه نشته دی. اوس هغه پخواني خلک نشته؟ پرتله نشته دی اوس. نو دلته په دې کلي کې نور داسې کومه څرکونه شته دی چې په لاندې سیمو کې هغه خلک دی هغه رنګونه ونه لري، هغه خوندونه دی ونه لري یا هغه ډول وداني دی نشته؟ ما ته مخکې م چا ویلي چې داخل نور هم دا ډول ښکلي ښکلي ځایونه شته. موږ به لیدونکو هغه هم ګورو. محمد صاحب جان زما د لارې لارښود دی، دی به راسره یو مخې ته به ځو. زما هیله دا ده چې تر پایه راسره د ژوند دا ښکلي رنګونه وګورئ. محمد صاحب جانه راځه. دا وګوره انجنیر محترم دا ټول د لرګي پوښل شوي. دا اوس بس تقریبا 2 پیړۍ 3 پیړۍ پخواني کوټې دي. دا تقریبا 2-3 پیړۍ وخت وګوره. دلته خو نام خدا ډېره یوه ښه وړکۍ زینه هم د لیدونکو تاسې به ګورئ چې د یو منزل نه بل منزل ته تګ راتګ او رفت آمد په همدې زینه کېږي. دلته یو بل څه چې ما ولیده
داخل په څنګ کې کور دی دلته یوه بله کوټه ده او دلته د ډوډو تنور دی نو دا تنور خو د نورو سیمو له تنورونو سره فرق لري زموږ په وطن کې تنورونه ډېر صاحب جانه جګي ستاسې تنور ډېر ښه د ناستې تنور دی هو داسې ناستې ډوډۍ پخوي که نه دا چې زموږ خویندې میندې ډېرې نه پازیابېږي نه دا سړی کینی نو کولی شي چې زه هم کولی شم چې ډوډۍ پخې کړم چې ډېر به سړی په عذاب نه وي نو لیدونکو دا یوه بله کوټه ده زه به تاسې ته دا کوټه در وښیم چې داخل په دې کې ټول لرګي زه به داخل راځه راځه دا کوټه چې ده د دې نښو او نښانونه داسې ښکاري چې د مالونو کوټه ده مالونو کوټه ده دغسې وي مالونو کوټه پاس ډېره کوټه ده لاندې مالونو کوټه ده پاس پکې خلک اوسېږي او لاندې د مالونو کوټه ده لږ به نور مخکې ځو دلته څه نور رنګونه هم د ژوند شته له تاسې سره به شریکوم مهرباني درېیم د خلکو هستوګنځي ته راغلم دا یو بل داسې ځای دی چې دلته خلک اوسېږي دلته خلک زندگی کوي ژوند کوي دا هر څه داسې په نوي نوي ډولونو باندې دي دا ډول او دا وړ ودانۍ ما چېرته پخوا نه دي کتلي دا فکر کومه چې محمد صاحب جانه د اوسېدو کوټه ده ډېره ده داخل په دې حجره کې دوی چې دا دیره ده داخل په دې حجره کې ډېر زیات ښایسته ګلکاري هم شوې ده دا خلک په ژوند باندې ډېر مین خلک په دې دي چې دلته د ښکلو هنرونو څخه هم استفاده کړې ده زه کولی شم چې تاسو ته وښیم چې داخل په دې اطاق کې ډېر یو ښکلی او ښایسته ګل هم رسم دی ورسره په څنګ کې فکر کوم چې یو ښه دوربینداره ماشین هم ده دغه هم ډېر نو زه به د دې اطاق په دروازه باندې داخلېږم او دغه رنګونه به نور هم تاسو ته درښایم څه دوه پې درنو لیدونکو ما تاسو ته ویل چې په دې کلي کې په دې علاقه کې د ژوند رنګونه شته دي او دا خلک په ژوند باندې مین دي هغه مې تاسو ته دې ګل کیسه کوله دا نو د هغه ذهنونو او د هغه فکرونو علاقه او ذوق دی څوک چې رښتیا هم د ژوند سره مینه لري د زندګۍ سره مینه لري دا یو بیل ښکلی هنر دی ورسره په څنګ کې دا یو بل ټوپک دی چې رئیس ته ورته ټوپک دی که زه تېر نه وځم دی نو فکر کوم چې دوربین دا بل تراسکوپ دی دوربیندار زما خواته به ته لږ رانږدې شي لیدونکو ته دا هم ووایه چې دا څه شی دی زه خو یې پېژنم خو ته هم بیا یې یادونه وکړه دا خو ماشین دی که نه ټول پېژنې دستي بم نه دی بم دی که نه دا خو مخابره د قسم دي ته وایي بوتل مخابره دا کینوټ دی مخابره دا د یکومکه مخابره وایي ته هغلته خو فکر کوم د څرخه ښکاري دا د څرخه د کفتر دی دا جیټ دی که نه او دا بل دشکه ده دا بل فضلغت دی نو د نور د زندګۍ سره په څنګ کې د دې د داسې بریښي چې تاسو د سلا سره به هم علاقه لرئ خو دا سلا به یوازې د هغه چا په وړاندې استعمالوو څوک چې په موږ باندې زیاتې کوي داخل به دا کار لږ مخې ته هم ځو نو محمد صاحب جان راسره دی او د دې وطن ښکلي رنګونه به درښایم درنو لیدونکو دغلته یو شمېر ځوانان راټول شوي دي کومه لوبه کوي زه هم قرار د هغوی خواته په رانږدې کېدو یم چې له دوی سره خبرې وکړم چې دا څه ډول لوبه ده په کوم وخت یې کوي نورستاني ځوانان هم لکه د نور ځوانانو په څیر په خپل فارغه او وزګار وخت کې دغلته راځي لوبه کوي خپل ساعت تیری کوي او هغه د خپل ژوند یوه برخه دغه هم راټینګه کړې ده تر څو یو 15 شیبې یو څو لمحې په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې تېرې شي نو زه دغه میدان ته په رانږدې کېدو باندې شوم راورسېدلم تقریبا زه به دغه ځوانانو ته ورشم او د دوی سره به خبرې وکړم چې دا څه ډول لوبه ده څنګه کیږي او یو شمېر داسې لوبې هم وي چې په ځینو ځانګړو موسمونو کې کیږي نو فکر کوم دا به د دوی د ژمي د موسم لوبه وي خو له دوی سره به د نږدې نه خبرې وکړم نو زه هم د همدغې ځوانانو خواته راورسېدلم له دوی به نور واورو چې دا څه ډول لوبه ده او څنګه کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ تازه الحمدلله ډېره مهرباني نو نوم دې راته واخله او دا راته ووایه چې دلته په کومه لوبه باندې مصروف هستې نوم مې یاور دی او درېیم د کلي اوسېدونکی یم موږ دلته پښتو باندې خو دې ته الوڅ وایي او موږ خپله ژبه باندې ورته چرون وایو چرون دې کاڼې ته موږ خپله ژبه کې چرون ورته وایو دا زموږ یو سیاحتي لوبه ده
نورستاني قومونو دا زمونږ رواجي لوبه ده پخوانۍ زموږ د شرافاتې ده نو مازدیګري کې پر هغه د وخت کې موږ راځو موږ ځوانان راټولېږو او دا لوبه کوو د دې لوبې جوړښت څنګه کیږي د دې لوبې جوړښت موږ لکه 4 نفر 5 نفر یو ډله 6 نفر یو ډله 6 نفر بله ډله که نه داسې ډله جوړېږو او بیا چې دی موږ دا خو کاڼه خو تا ولیده دغه ساحه کې یو کاڼه یو هلته پروت دی نو موږ دا نوبت باندې دوه نفر نوبت باندې ولو خپل نوبت باندې موږ دا کاڼی اچو هلته چې هلته هغه سپین کاڼی دی که سپین کاڼي ته چا دغه الوت چې دی چروم ورته موږ دا نږدې و ورسره څونه څوک ورسره نږدې و همغه یو نوبت حسابېږي او 40 ټارګټ یې زموږ 40 چې چا مخکې پوره کړه نو هغې دا لوبه وګټله هغې ډلې هغه دا لوبه وګټله نو اوس کولی شو چې یو دوه ډلې برابرې کړو او زه د یوې ډلې سره په څنګ کې ته به ول نه ته به هم یو ډلې سره موږ سره موږ خو دوه ډلې یو برابر یو خو دا ته به دې ملګري سره شي وړوکې الوسوله ورکړه دغه مال لاکه دا مال یوه ډله ملګري بلته ودرېږو نه یوه ډله هلته نه ودرېږو دلته نه و په نوبت گذار کړه یو گزار به زه کوم یو گزار به ته کې یو گزار به زه کوم یو گزار به ته کې موږ د ملګري یو صحیح شو که ته کوم یو ته موږ سره دغه سره دا ستا شو زه اول گزار زه کوم ته د بېلې ډلې سره زه په جدا ډلې سره هغه سپینه نښه یې نه اول گزار زه کوم سپینه نښه خو یې نه اول گزار زه کوم دویم گزار به راپسې ته کې صحیح ده صحیح درنو لیدونکو رښتیا هم ډېره لویه فاصله ده خو ما سره همدردي دا وکړه چې یو کوچنی کاڼی راکړی دی نو یاورخانه ته وړاندې شه چې تا ونه نه زه ځان بچ کوم زه ته زه نابلده یم زه صحیح بس صحیح شو نو درنو لیدونکو یوه ډېره ځانګړې او خوندوره لوبه ده د موټو په زور باندې کیږي او په ځانګړي ډول هغه څوک چې په ټکناسۍ کې په نښه ویشتنو کې ډېر زیات تکړه وي نو یاورخانه ستاسې دا لوبه خو رښتیا هم ډېره ښکلې او په زړه پورې ده زړه راښکونکې ده چې پوره د زړه زور غواړي نو د غرونو د درو خلک چې هغه خو طبعا تکړه خلک که څه هم دا ځای ستاسې د لوبې لپاره مناسب نه دی ولې دلته بل داسې ځای نشته چې هلته تاسې دغه لوبه وکړئ ځایونه داسې موږ مناسب ځایونه موږ شته دي خو لرې دي رانه د کلي نږدې ساحه کې موږ سره داسې سپورت دپاره څه شی نشته دا نږدې کلي علاقې دپاره نږدې زموږ د کلي سره وصل همدونه ساحه ده چې موږ پې خپل ګزاره کوو هغه خپله سیاحت او خپل مازدیګری چکر او خپل دغه پې ساعت پې تېرو که نه دا نږدې کلي سره موږ سره نږدې دی بیا که داسې غټه لوبه شي که نه ډېر رقان چې غټه لوبه شي نو بیا موږ ځو ډېر لرې ساحو ته ځو هلته ساحې هوارې شته دی و هلته بیا غټ مالونه که نه دوه ډلې شو کوم ډله چې ناکامه شوله بس هغه به د بل ډلې ته مال حلالوي دا کومه کامیابه ډله چې دی دغه به لږ شربت مربت او څه خو نو مصرف به نور کوي داسې لوبه به تاسې کله جوړه کړئ چې موږ هم پکې ولې نه خو موږ تاسو وخت دونه که موږ لا راکړئ نو انشاءالله دا هغه به جوړه کړو ډېره زیاته مننه یاورخانه کور ودان ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو نه یوازې دا چې د غازي آباد د درین ولسونه په غریبو سیمو کې پراته دي او د خپل مالدارۍ او د څړ ځایونو او د کرهنې سره کار دی بلکې دا خلک د ژوندانه دغه د ساعت تیرۍ او د ورزش دغه برخه هم د ځان سره پایلي چې یاورخان او دغه د الوس لوبې یوه نوې نمونه وه الوس لوبه په ځانګړي ډول د نورستانیانو ورونو په ژوند کې یو دود دی یوه لوبه ده یو ځانګړی ورزش د ساعت تیرۍ لپاره یې برابر کړی دی دا خلک او دا سیمه دې آباده وي زه ورځم دغه کلي ته ورخیږم دلته یوه دیره او مجلس را جوړ دی او د ځینې سپین ږیرو قومي مشرانو سره ناسته کومه هیله امید ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړي یاورخانه راځه حاجي صاحب راځئ درنو لیدونکو په درین کې مو تقریبا یوه نیمه ورځ تېره کړله د درین په جغرافیوي موقعیت باندې هم وغږېدلو رښتیا هم درین یوه ډېره ښکلې او تاریخي سیمه ده د دې سیمې چې څومره هم توصیف وشي صفت وشي هغومره کمه ده
د الوت لوبي د دې سیمې په جوړښت په دغه کلو باندې د دوی په ودانیو باندې مو خبرې وکړلې دلته په یو دیره کې سره راټول یاستو دا د دې کلی د درین د مرکزی کلی په چت باندې موږ سره ناس یاستو تاسو چې دا کومه چوکۍ ګوري چې په ناستې ما د زما سره درانه مشران چې ناستي دا ډول چوکۍ او کټکی دي چې په دې سیمه کې د ځای خلکو لخوا نه جوړیږي ما مخکې د دوی سره خبرې کولې دوی ویل چې زموږ دغه کټکی تقریبا 50 کاله دوام کوي لاغي سربېره تاسو په دغه تصویر کې ګوري دا د نورستانیانو هغه پخوانی کلتوري توکي دي په ټوله نړۍ کې خلک او قومونه په کلتورونو پیژندل کیږي د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې نورستانیان هغه قوم او هغه خلک دي چې تر ډیره حد د خپل کلتور له ادرسه پیژندل کیږي او واضح ده چې د دې خلکو کلتور عنعنات لباس او رواجونه د نور قومونو سره څرګند متفاوت توپیر لري زما څنګه کاکا ناست دی د دې سیمې اوسیدونکی دی نوم دې راته واخله زما لال زمان نوم دی درین کلی اوسیدونکی یم مننه حاجي صاحب ستا په دې لاس کې دغه یو چوړکۍ برچه زه ګورم دا برچه د کوم وخت راهیسې ده او دغه جوړښت دا دلته په دې سیمه کې جوړه شوې کوم نه دا خارجي دا سنه 24 کې زمونږ د چا پاتنو د خاطره دا موږ ته دغه شوی دا موږ نیکونو د باندې لکه جهاد کړی ده او د باندې موږ غره زناور ټکو را ټکو بله او نور دا زموږ سامان دی نو دا موږ نیکونو د تاریخي سامان هم دا دی ستاسو د نیکونو تاریخي سامان دی زه کولی شم چې دا چوړکۍ وګورم وګوره دا زموږ د نیکه تاریخ دی دا تاریخي نو درنو لیدونکو رښتیا هم د ډیره قوي چوړکۍ ده او د ډیرې سختې او قوي وسپنې نه جوړه شوې ده برچه په ډیر ښکلي شکل باندې تاسو کې دغه شکل ګوري دغه سټایل یې ګوري دا د نورو چوړکیګانو سره ډیر زیات توپیر لري د یو ډول ګلکاري په هم شوې ده دا خلک رښتیا هم د دې وسایلو سره د دې ابزارو سره د دوی مشرانو ډیر زیات لیوالتیا او مینه و دلته په دې چوړکۍ باندې یا په دې برچه باندې یو تاریخ او نیټه لیکل شوې ده نو که څه هم دا تاریخ لږ زره وران شوی دی نو دا به کاکا نه پوښتنه وکړم کاکا جانه د تاریخ خو به تاسې مخکې کتلې معلومات شته چې دا برچه څه وخت جوړه شوې ده دا سنه 24 د وختو هغه دور کې جوړه شوې ده او موږ سنه 24 کې جوړه شوې ده او تر اوسه پورې له تاسو سره خوندي ده معلومات شته چې دا د چا د لاس ده دا زموږ د نیکونو د لاس ده ستاسو د نیکونو د لاس ده په دې باندې بیا نو جهاد په دور کې هم د جهاد په دور کې لکه جهاد بیا کاو بیا کوم ځای کې پکار رااله زناورو له پکار رااله نور بله څه دغه لپاره بیګه کوم ورکه د موږ د ځنګلات فصل کم شو په خوا د ځنګلات دلته زیات نو هغه دور کې دا غره زناورم ډېر پیدا کېدل د خپلې ویرې به هم د ځان سره ګرځول او دلته ضرورت په اساس باندې موږ ځان سره ګرځول موږ ځان سره ګرځول کاکا جانه ستا په دې غاړه باندې چې دا کم کوټ او چپنه ښکاري دا ګنډۍ ده صاحب دا ګنډۍ ده دا زموږ ګنډۍ ده د پخوانی دور زموږ چې تمخار کې اخیستې ده راوړي نه دا موږ خپل لاسي جوړوو او د نکانۍ د وخت زموږ تاریخي هم دغه جامه ده زموږ دلته داخل جوړیږي او داخل جوړیږي او دلته موږ داخل د ژمي په موسم کې نو بیا دا خو ګرمي وي او ګرمي دا خو وړای نه جوړیږي ګډو وړو نه جوړیږي لاس په لاسي جوړه ده تاسو به دغه دوه ټوپکونه څنګه چې پراته دي دا څونه میږي دا یو کوم وخت دي فوزي دا د یو بند دا د تقریبا زموږ د نیکونو تاریخ نه مخکنه خبره ده نو دغه باندې زموږ رښتا مونږ یاد نه راځي چې دا د کوم تاریخ نه دی خو مقصد څه دی چې پخوانی زموږ د نیکونو ډېر نیکونو د وختو دغه زموږ زناورو دپاره لیوانو دپاره دغه زموږ په کار راوړو دلته دښمنانو یو بل څه لکه زموږ پخوانی سلام دا هغه وخت چې دغه عصري سلاوي نه وي د دې نه به خلکو دا اصلي سلاګانې دي پخواني تاریخي لکه اصلي سلاګانې دي کچا سلاګانې دي خو مخني هغه دور سم دغه سلاګانې وي اوس خو به استعمال نه لري پرتی وي نو اوس خو موږ پرتی دي اوس استعمال کوو بعض وخت کې استعمال کوو خو عام استعمال نشته زما مخې ته لیدونکو دغه ځای کې یو کټوی یو هغه پروت دی د څمڅۍ ده زه به دا راواخلم دا عاجز صاحب دا کټو څمڅۍ دا هم ستاسې پخواني تاریخ دا زموږ نیکنۍ تاریخ دغه نه غوړی مړی د باندې ګرمو بیا انګولي کې اچو کاسو
او هغه دا د کمر نه جوړه ده دا د کمرې نه کمر نه جوړه ده که غوړي واچو خرابېږي نه دا د اوړي پاتې کېږي هر ټایم کې پاتې کېږي څه مشکل نه لري دا د کمر نه موږ جوړ شوقان درنو لیدونکو زه باید یادونه وکړم چې د نورستانیانو نوم چې یادېږي نو له هغوی سره به کرکیله او مالداري حتمي وي دا د دې نمایندګي کوي چې دا خلک د بزګرۍ او د کرکیلې سره ډېره زیاته علاقه لري دا کټوۍ د کلکې تیږې نه جوړه شوې ده بل څه ترکیب نه لري یوازې تیږې راخیستې ده او دا تیږې د منځ یې ورله توږلې دی تاسې به ګورئ د دې د کټوۍ د منځ توږل شوی دی او دا چې ډېر ښه د اوسني عصر سره سم هغه لاستي هم لري چې کولی شي سړی پورته کېږدي نو په دې کې به وایي کاکا ویل چې په دې کې به موږ غوړي اچول او د دې سربیره دا یوه څمڅۍ ده چې کله به غوړي راخسته په نورو کاسو کې یا په نورو هغو کې به اچول نو د دې څمڅۍ نه به استفاده کوله کله چې دا څمڅۍ دغومره غټی او دغومره د قوي وسپنې نه جوړه شوي نو د دې معنا دا ده چې دا خلک د مالدارۍ سره ځانګړې علاقه لري مالونه هم ساتي او د هغوی نه کوم شیدې مستې او غوړي چې لاسته راځي نو ځکه خو ورله بیا دغومره لوی څمڅېګانې هم جوړې کړي دي ډیره زیاته مننه کاکا جانه بیرته به تا سره خبرې کوم تاسو ته به راګرځم لیدونکو زما سره په دې مجلس او په دې بانډار کې یو بل سپین ږیری کاکا هم ناست دی د هغوی سره به خبرې کومه نو د مایک به هغه کاکا ته ورکړي ډیره زیاته مننه کاکا جانه نوم دې راته واخله نور محمد نور محمد کاکا له څومره وخت راهیسې په دې سیمه کې اوسېږئ شپېته کاله زموږ ژوند به شپېته کاله راهیسې موږ اوسېږو معلومات درته شته چې درین ته ولې درین وایي دا زموږ درین مرکزي کلی دی معلومات شته دا ملک چې پخوا زموږ سپین ږیرو ساتلی دی په باتورۍ او په ښه په بدماشۍ خپل د وطن دفاع یې کړې ده هر سړی د کور نه او وخت کې 100 بزېګانې به لرلې 100 غواګانې به لرلې مالداري بانډې به تګ راتګ و مثال کوم ورور چې دلته پاتې کېده هغې به ذمهداري کوله پټي زموږ بسیاره و انشاءالله د ناکناړ نه پورته او د مثال د وروړا نه دی خوا د چڼوګمشان نه دی خوا دا د نورستاني ملک دی او ملک دا امیر عبدالرحمن خان د وختو نو سلطاني نه دی دا پرماني ملک دی زموږ نورستاني قوم په دې کې زموږ د قیدات د وطن دفاع د زموږ مشرانو ښه ټیټ کړې ده زموږ وس د زموږ د وختونه نو انشاءالله نه موږ وطن خرڅ کړی دی نه مثال څېړۍ والي دي نه نختر هم ساتلی دي او مالداري زموږ د لږ د بېاتفاقۍ د وجې کمه شوې ده نو انقلاب راغی وطن باندې انقلاب د هغې نه لږ موږ خپل میاس کې بېاتفاقۍ د وجې پساو شو نو اوس د امارت خوا تاسو نه موږ صلاحیتان نه دا هیله کوو چې زموږ مکتب ته دلته توجه نشته مثال معرف ورش لیسې دغه نشته مثال سړک د ناکناړ نه پورته راغلی دی حکومت موږ څه خپل کوم وعدې چې کړي دي هغو ته مخکې ته نه راغلی مننه کاکا تاسو مخکې یادونه وکړه چې زموږ ځنګل دی ډېر پریمانه دی موږ ساتلی دی دا راته ووایه چې دا ځنګل مو څنګه وساته زه خو د نورستان په ګڼو او بیا خاصتا د کونړ په ګڼو شمېر سیمو باندې ګرځېدلی یم هلته تر ډېره حده ځنګل قطع شوی دی وهل شوی دی تاسې خپل ځنګل څنګه روغ وساته زموږ ځنګل دا د دغه سیند نه نیولې د برګمټال نه د نیولې هغه د هغې پورې نور غونډ وال شوی دی زموږ قومي لیول باندې زموږ مشرانو دا سرمایه ده د خپله شخصي نو دا د خپل خرڅ ته ور نه کړه موږ د قومي لیول باندې اتفاقۍ په شکل موږ دغه کړی دا زموږ د آینده افغانستان به پکارېږي که چیرې یو څوک راپورته شي او ځنګل وهي یوه ونه پکې چپه کړي د نختره د څېړۍ د خونه بیا ورسره د قوم برخورد څه ډول وي تاسې بیا هغه کوئ که نه هغه زموږ خپله شورا لرو نو داسې خارجي ورکړې ته دغې ته نه لرو دلته زموږ قیدات پرېکړه لرو که پرېکړه باندې زموږ مشرانو مثال کشرانو د اتفاق زموږ راغی کم یار دوست راغی زموږ په اجازې کم ځای موږ ورکولی شو خو داسې شخصي غلات او داسې بې امنیتۍ ته موږ نه پرېږدو تاسو سره خو په دې سیمه کې پښتانه هم اوسېږي دغه پښتنو خلکو سره د دغې قوم د خلکو سره ستاسې برخورد راشه درشه ناسته ولاړه څه ډول ده
نو هغه خو زمونږ د ګاونډیتوب پار د خدای نه خواسته که هغه څوک مړ شي موږ ځو فاتحګانو له ورځو خپل هغو سره غم پالو که زمونږ څوک مړه شي دلته راځي مثلا اسلامیت دغه اصول دي او اسلام په اصولو چې څه پابند دي هغسې ژوند موږ د یو بل د ګاونډیتوب په هغه برداشت کوو. ډیره زیاته مننه. زما سره په دغه مجلس کې یو بل ورور هم ناست دی. نو وروره مهرباني وکړه نوم دې راته واخله. زما نوم عبدالسلام دی د غازي آباد ولسوالۍ د درین د کلي نورستانه. عبدالسلام جانه په درین کې د ځوانانو اتفاق او اتحاد څومره دی او روزمره په کومو کارونو باندې مصروفه دي؟ ماشاءالله درین کې ډیر ځوانان شته دی او خپل نظم هم لري او خپل مشر او کشر دغه اداره برابر کړی دی او مطلب خپل په مختلفو کارونو باندې بوخت دي. په مالدارۍ باندې او په زمیندارۍ کې نور دسې د وطن په دفاع کې جدي هلې ځلې کوي همیشه دې ته تیار دي. ډېر ښه کار کوي. یو څه چې تاسې ورته پام نه دی کړی هغه ستاسې هغه کلتوري او دودیز توکي دي چې ما یې مخکې م یادونه وکړله. انقلابونو او تاریخونو نه یوازې دا چې موږ په فکري او په جسمي لحاظ باندې وځپلو ولې دلته د نورستانیانو ورونو هغه کلتور ته هم صدمه رسولې ده. پخوا چې به د نورستانیانو کلي ته خلک لاړ هلته به ډېرې شمېر تورې به پیدا کېدي، تبرګي به پیدا کېده، دا ډول برچې وي، د هغوی نور داسې تاریخي توکي وو چې د کلونو د پیړیو راهیسې تاسې ته پاتې وو ولې هغه نن نه کتل کېږي. دغه توکي م څه کړه؟ دغه توکي موجود دي بعضې کورونو کې اوس هم شته. هغه وخت کې زموږ نیکونو ډېر نیکونو هم دا شیونه کارول. اوس د اکثر ځوانانو د تعلیم ته مخه کړی دی او خپل تعلیمونه کوي او د پخواني دود دستور ته لکه ډېر توجه نه لري. داسې ده چې د خپل پخواني تاریخي دودونه، دستورونه، کلتورونه به نه هېرو. تعلیم به هم کوو، سواد به هم کوو. د تعلیم او د سواد یوه ګټه دا چې خلک په خپل کلتور باندې پوهېږي، خبرېږي، په هغې باندې ویاړ کوي. دا مسایل او دا وسایل او دا شیان ستاسې د تاریخ هغه ژوندي ثبوتونه دي. څنګه کولی شو چې دغه ستاسې تاریخي توکي او شیان دا خوندي کړو او د دغې د انقلابونو د څپو نه اخلاص کړو، رانه ورک نه شي، رانه پردي نه شي؟ یا ما دلته داسې هم اورېدلي دي چې ځینې ډېر مهم شیان او توکي په کباړیانو باندې په 10 روپۍ او 50 روپۍ پلورل شوي دي. د راتلونکي لپاره داسې فکر او انګېزه لرئ چې دا وړ تاریخي شیان به ځان سره ساتئ؟ او دا خو د تاریخي شیونه نه زموږ نیکونو د وختونه پاتې باید خرڅ نه شي او راد نه شي، په محفوظ ځای کې باید کېښودلی شي. او دا اوس دا یو دغه دی که نه، دا خپل لاسي جوړېږي. باید د دې حکومت هم توجه وکړي، د دې یو فابریکه راکړي او نور لکه جوړ کړو که نه خپل لاس باندې، او حکومت هم دې ته توجه وکړي چې دا خلک هم په دې باندې مصروف شي. ډېره زیاته مننه. زما سره لیدونکو یو بل کاکا هم ناست دی. دغه کاکا جان ته به دا مایک ورکوي چې دا را سره خبرې وکړي. تاسې هم راته خپل ځان را وپېژنئ. زه درین د کلي یم، صاحب عبدالجبار مې نوم دی. حاجي صاحب په درین کې خو یوه اندازه کرکیله او د کرهڼې لپاره ځمکه هم شته دی. تاسې په دغه ځمکو کې یوازې غنم کرئ که نه نور کوم د میوه‌جاتو بوټو ته هم تاسې پاملرنه کړې ده؟ د باغدارۍ په برخه کې تاسې تر اوسه پورې کوم اقدام کړی دی؟ ځمکې خو نو 2 فصله داخل کلي کې نو غنم هم کېږي، جوار هم کېږي. نو پورته ساحو کې بیا یو فصله ځمکې دي ټولې، هغه یو فصل کېږي. او نور د میوه‌جات چې کوم دي نور د زراعت کوم دغه دلته نه شي، پخواني کوم میوې چې دي د هغو شي، یو مثال انګور شي، نو همدغه شان د توت شي. نو دغه میوه‌جات بیشتر د نیکونو ډېر نیکونو پاتې دي. او اوس فعلا دپاره د حکومت نه کوم زراعت بوټي او مثال کوم دغه دلته اوس پورې د توجه نه دی، نو حکومت کړی دی او همدغه شان د پخواني کوم چې د هغوی استفاده. تاسو ته معلومات کېږي چې په دې سیمه کې دغه غوز یا چارمغز او د بادام او سور املوکانو نه بغیر نور هم کوم بوټي کېږي؟ نو زراعت هر قسم بوټي دلته کېږي. نو چې راوړو کېدو نو حکومت د زراعت د خوا نه
نو دغه به انتقال شي ان شاء الله هر قسم میوه لګي قومي تړ او ناغې دلته په کومه کچه باندې دي هغه پخواني دودونه دلته ژوندي دي او قومي ته تړ دلته د میوه موږ ناغې دو نو څه وخت چې دا پخېږي یا پورې نو انګور شي مثال نو ته شي غوښ شي وغیره نور میوې شي نو دا فوق شي اخري یو ټیم معلوم دا پورې څوک شي کولی نشي چې وشي که نه هغې نه نو جرمه به اخلو هغه نو جرمې کوو نو همدغه شان تړاو زموږ هغه لرو ډیره زیاته مننه انشاءالله شي لیدونکو زما سره په څنګ کې کاکا بل هم شته دی د دوی سره به خبرې هم کومه کاکا جانه دا راته ووایه چې د نورستانیانو یو تعداد کلتور داسې دی چې د نورو قومونو سره متفاوت دی ستاسې په وطن کې دغه د ودونو ترتیب او شکل څه ډول دی تاسې مثلا که زه یوه خور لور چاته ورکومه دا په څه ډول باندې تاسې ورکوئ پخوانی دود خود سو مونږ 10 غوا ما غستلې څلوېښت غوا مونږ غستلې 15 غوا مونږ غستلې داسې لکه داسې رواج دا ما یې اوس د امارت چې راغلی دی مونږ دغه دود لږ کم کړی دی لکه پخواني دود نه لږ مونږ لکه یو څه اندازه کم کړی دی نو هغه خاطره اوس مونږ هغه رواج ختم کړی دی اوس دا پخوانی رواج خو خلک مالدار او دغه اوس لږ مالدارۍ نه کمزوري وو دغه د خاطره لږ مونږ بیا د اسلامي د خاطره مونږ د مخه کم کړی دی اوس رواج دغه ودونو مدونو دغه مخه پخوانی خوړه او 3 سیرلي ویسه او 15 سیرلي ویسه غویان حلال کوو داسې بس دغه رواجونه اوس هم لرو پخواني هم لرو پخوا دغه دود چې مثلا تاسې شل 10 غواګانې اخیستلې دا دود یو څه سخت نه و یو چاته به مشکل نه و نه صاحبه پخوا دور کې هر سړي 50 غوا 80 غوا هر سړي به مالدار او مشکل نه و زموږ ته بس هغه یو ورځ باندې موږ شمارل چې یو 2 15 لاس په مخه دی او خپل خوشحالي به ورکوي په خوشحالي باندې خوشحالي باندې خپل موضوع خلاصول او مالدار و اوس لږ اندازه کې دا بازاري دغه شو د بازار د خاطره جو خلکو مالداریم لګ لګ پریخې ده نو شکر جنگلات او دا خپل دغه موږ لرو مکمل لرو مشکل نه لرو چې سړی کم شي یا موږ ته کوم واخه کم شي چې کمبوتیان لرو خالي د قلم او د قلم بازار شو د خاطره لږ کمزور لرو خو نور بیا هم شکر لرو موږ مالداریم لرو موږ هر څه مکمل یو دغه پخواني دودونه اوسني چې تاسو را واخلئ ورته وګورئ هغه پخواني درته ښه ښکاري کو دا اوسني سبب پخواني خو اغوالو دور زموږ ګوره دغه د لوښ کې به غوړي وو د کې به هر څه پخوا دا اوس دا هغه نه وروسته دا پیدا شو موږ ډیوې وې اور به مابین کې پلاو نغري کې هغه زموږ ډېر زموږ دا برکت زیات او مشکل به مالونه بس ودونه کې موږ شل سیرلي 2 سیرلي 10 سیرلي غویان غوا دا موږ لالولې مشکل موږ نه لر اوس اندازه لږ کمزوره شوي خیر هغه پخوانی دور متخصص کار دی ولې چې ول زیاته و تاسو سوي چې د دنیا او زمانه چې څومره د عصریت په لور ځي امین او محبت کمیږي په خاریاتو کې خو رښتیا هم هغه مینه او محبت چې څنګه په کارو په خوا چې بسره غو وس نشته دغه په تاسو باندې ماغیس کړي تاسو متاثر کړي وي څه اندازه خو لګ نور شکر مونږ خپل ورونو سره یو بل سره کومک چې کمزور شي هغه خپل مالونه یو غوا 15 او دو پروان لور ورکو بیا اوس بل منی او د سمنی مې حساب باندې بیا ولا موږ حساب کوو بیا یو بل څه پیدا شو بیا بیرته ورکو مقصد کومکونه یو بل څه زمونږ لکه قومي رواج کې شته ده یو کیسه ماته بل امر یاد شو د کومک یادونه دی وکړه ما دلته داسې مورید لیدي چې مثلا کوم زوم دی داغه د واده وس نه کیږي او بیا دلته ور سره همکاري کیږي دغه کیسه څه ډول ده رښتیا د خبره حقیقت لري خپل پردا کومک کوي سیلی راوړي او بس موږ واده کوو تم سیل راوړي هغه سیل راوړي لاس شل 50 سیلی دا جمع کیږي موږ بیرته واده ته د تاوان مو نه راځي بس یو بل خپل پلوان سیلی راوړي او غویان راوړي غوا راوړي هغه باندې موږ خپل دود رواج مخ ته وړای شو د مشکل مونږ ته نه پیدا کیږي لکه خپل پردي مونږ سره کومک کوي ډېر زیاته مننه په وروستیو کې داسې په زړه د سار مان دي چې ته غواړې دا پوره شي بڑا مې دا ارمان دی چې دا وطن آباد شي او نور آینده لپاره کشرانو ته یو ښه زمینه برابر شي مکتب جوړ شي د پیپونو اوبو
مشکلات دی موږ ته دا جوړ چې سړکونه راشي او آینده کشرانو ته زموږ آبادي راشي نو دا زموږ ارمان دی چې اتفاق راشي. زموږ اتفاق لږ کمزوری دی، اتفاق مو ارمان دی چې اتفاق راولو. خدای به اتفاق او اتحاد نصیب که سره زمونږ ډېره زیاته مننه کاکا جان چې وخت مو راکړو او تر دغه ځایه را سره راغلی، مجلس هم راسه وکړو، د زړه خواله مو وکړه، موږ هم ډېر زیات خوشحاله شو. خدای دې خیر درکړي. امین. درنو لیدونکو، رښتیا هم درین دره یوه ښکلې او زرغونه ښېرازه سیمه ده. د دغې سیمې طبیعي جوړښت داسې دی چې سړی چې راشي ویې ګوري ننداره یې کړي نو دا به زړه ته ښکته شي او دا به یقین شي چې په دې سیمه د طبیعت او د خدای تعالی ډېرې زیاتې پیرزوینې شوي دي. یو ډېر شین طبیعت لري، پراخه ځنګلونه لري، په دغه ځنګلونو کې د نښترو، د څېړیو، د خونانو او د قسمه قسم نباتاتو ونې ولاړې دي. هوا هم ډېره زیاته ښکلې په دې ده چې په ژمي کې دا سیمه چې ده دا دره ګرمه ده او په اوړي کې یخه ده. د هغې یوه وجه او علت دا دی چې په ژمي کې په دې سیمه کې سړه سیلۍ او هواګانې نه چلیږي. د اوړي په موسم کې په دغه خوړونو په دې غرونو رغونو کې پرېمانه یخې اوبه، یخې چینې دا بهیږي، خلک هم ورنه د څښلو دپاره هم استفاده کوي او د نور کله چې سړی منظرکشۍ ته وځي نو ډېر زیات دغه طبیعت ورله خوند ورکوي. په دې سیمه کې د زراعت له اړخه او ادرسه هر نوع ونه او بوټی ډېر په ښه شکل باندې کېږي. د هغې له جملې نه د غوزانو یا د چهارمغزو ونې، بادام، سره املوک یا پارسیمن، د دې سره په څنګ کې تور املوکان، نور قسمه قسم میوجات او بوټي په دې سیمه کې راشنه کېږي، ډېر ښه حاصل او فصل ورکوي. یوه یادونه باید زه وکړم چې که چېرته خیریه موسسات او حکومت د دې سیمې د دغې د زراعت اړخ ته توجه وکړي نو لرې نه ده چې دا سیمه او دا خلک به ټول ورسره مصروفه شي، په کار به شي، په عایداتو کې به هم پرمختګ راشي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې دې سیمې ته راغلی سړک د غازي آباد له ولسوالۍ نه شروع تر درې نه پورې او بیا د سید مشاله پورې دا سړک تر یوه حده پورې تللی دی او راغلی سړک هم داسې کنډې کپرې دی چې که چېرته یو موټروان یا ډریور کوچنۍ خطا او یا بې احتیاطي وکړي نو امکان د دې سلو په سلو دی چې موټر او ناسته سوارلۍ به ورسره هم د منځه ځي. نو خدای دې داسې پیښې نه راپېښوي. له دې نه علاوه دا خلک په تعلیم، په دین او په علم ډېر زیات مین او علم پروره خلک دی. د مکتب لپاره ودانۍ نه لري، ماشومان یې په ډاګه باندې ناست وي، د شنه اسمان لاندې وي، په اوړي کې د لمر له خاطره او په ژمي کې د یخنۍ او د سړو له خاطره نشي کولی چې هغه څنګه په کار د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي نو په هغه شکل باندې نه دي. دوی د حکومت نه هم غوښتنه لري چې په دغه د معارف په برخه کې ورته پام وشي او کلینیک هم دلته یوه ډېره لوی سرخوږی دی، ستونزه ده. د کلینیک لپاره هم داسې یو ښه ادرس او ځای نشته. نو که یو مریض پیدا شي یا زنانه وي، ماشوم وي، سپین ږیری وي نو یا خو به دی چې د لرې سیمې نه به په کټو کې یا په جنازه کې راوړي، دلته بیا موټر نه پیدا کېږي ځکه د سړک ستونزه ده. په ټوله کې د دغه خلکو غوښتنه او هیله له حکومت او د خیریه مؤسساتو دا ده چې په دغه برخو کې ورته پام وکړي. زموږ د کلیوالي رنګونو سفر هم همدې سیمې ته په همدې منظورو چې د دې خلکو ژوند، د دوی عنعنات، کلتور، دودونه، رواجونه دا راواخلو. مخکې مې ویلي وو، بیا هم یادونه کوم چې د دې سیمې د نورستانیانو په ژوند باندې تر ډېره بریده د پښتنو د کلتور اغېز پروت دی، ولې هغه پخواني رواجونه یې یو اندازه هم له ځانه سره ساتلي دي. دا خلک ډېر زیات خواږه، میلمه دوسته، علم پروره خلک دي. موږ چې کله راغلو زموږ ډېر تود چوپړ او هرکلی وشو، لام روان دی، دوام لري. نو دې سیمې ته او بیا په ځانګړي ډول د درین مرکزي کلي ته زموږ همدا سفر او خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي په یوې بلې خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول په پاک رب سپارم. پاک الله مو مل شه.